دا ورور سوال کړی دی چې په مونځ کې سړی جلسه استراحت ونه کړي نو آیا داسې مونځ کېږي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق، جلسه استراحت د مستحب ده. حدیث د مالک ابن حویرث رضی عنه کې راغلی دی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د مونځ هغه صفت بیانو. نو هغې کې دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم به کله چې به راپورته شو د سجدې نه نو کې به ناسته چې ښه به برابر شو، په ارام به شو. دې وجې نه دې ته جلسه استراحت وایي چې کله به ښه مستریح شو نو بیا به پاڅېدو. نو که یو سړی دا په مونځ کې پرېږدي او دا ونه کړي او بس ډایرک قیام ته اوچت شي نو په دې باندې هیڅ حرج نشته ده، هیڅ ګناه نشته. او بعضې وخت کې که سړی داسې امام پسې مونځ کوي چې هغه جلسه استراحت نه کوي او دا یې وکړي نو هم په دې باندې څه مونځ کې څه خلل نه راځي. که امام یې نه کوي هم ته یې کولی شي، او که چېرته سړی پرېږدي نو هم په دې کې څه حرج نشته دی. والله تعالی اعلم.